او مونږ ځنون یعنې د ماهي څښتنه هم ونازو. یاد کړه هغه وخت چې هغه په غوسه د خپل قوم له منځه تللی و او انګېرلی وی چې مونږ به هغه مؤاخذه نه کړو. په پای کې هغه په تیارو کې آواز وکړ چې نشته بل خدای مګر ته یې، پاک دی ستا ذات، بېشکه ما کمی کړی. هله نو مونږ د هغه دعا قبوله کړه او له غم نه مو هغه وژغوره او په دغه شان مونږ مؤمنان ژغورو. او ذکریا ته کله چې هغه خپل رب ته غږ وکړ چې ای پروردګار ما یوازې مه پرېږده او ډیر غوره وارث خو همدا ته مونږ د هغه دعا قبوله کړه او هغه ته مو یحیی ورکړه او د هغه میرمن مو د هغه لپاره مستعده کړه. دغو کسانو د نیکۍ په چارو کې منډې تړلې کولې او مونږ یې له رغبته ویرې سره بللو او زمونږ په وړاندې غاړه ایښودونکي. او هغه نجلۍ چې هغې د خپلې پاکلمنۍ ساتنه کړې وه، مونږ په هغې کې خپل روح پوکړ او هغه او د هغې زوی مو د ټولې نړۍ لپاره نښانه وګرځوله.